دا یو خور تپوس کړی دی چې کله زما ماشومانه نه پرنجي وکړي نو زه د هغوی د طرف نه الحمدلله وایم. دا به جایز و که نه به څومره ښکلی سوال یې کړی چې د دې د څه ذهن تللی نه عام کورونو کې دغه یي چې کله ماشومه پرنجي وکړي نو الحمدلله څوک ووایي مور وایي په شرط دې که مور وي ته خبر یاله دینداره مور. نور خو داسې دي چې سپینګیري به یې زموږ دا خلک پرنجی به وکړي خو الحمدلله دله نه وایي او دا خبره یاده ساتئ. ګورئ اوس خو الحمدلله حالات ډېر ښه شو. اوس دینداري راغله. ګورئ موږ که د خپلو مشرانو صفت کوو د هغوی د دور نو د بعضو خبرو صفت به کوي چې امن و محبت و وفاداري وه بس. خو په دې باب کې ته د مشرانو صفت نشي کولی چې دینداري وه. دا خبره زما غلطه که صحیح ده؟ دینداري اوس ډېره شوه والله العظیم که څوک بې خفه کېږي خوشحالېږي ووایم زمونږ زه پکې ځان هم یادومه زمونږ چې کوم مشران تېر شوي دي غالبا لمانځه چل هم صحیح نه ورته او نه چا مونځونه کول مونځونه یې نه کول نه چا جومات پېژندو خو دغه ګپ شپ او ځمکه او پټی او په دې پورې بنښت یعنې دې هغه کسانو ته تپوس وکړي چې عمر یې ډېر یو زموږ په منځ کې وه ستاسو وخت کې مشران څنګه وه هغه به راته ووایي. ما ته په خپله یو مشر دا خبره کوله وایي زه د په الله قسم خورم چې موږ په دې لارو کوڅو به تېرېدو دا مشران به ناستو د دوکانونو مخې ته یو ځای کې بل ځای کې د جرګې او یو خبر مونځ به مو شو بانک به مو ویلی شو اقامت به مو شو هر څه به وشو خو څوک به ومانځلی نه تو په جومات کې به چې دوه درې کسان ولاړ اب یو دغه مؤذن و بل به امام و دوه درې به نور بس دې مشرانو مونځ نه پېژندو. اوس موږ پسې را خلک راشي وایي زموږ مشران په خطا و چې یو سړي مونځ نه دی کړی ته ماته څه وایي چې دی په خطا و. دا حقیقت دی که نه منې هغه به ستاسو هسې سینه زوري. عقیده د توحید معروفه او مشهوره وه قبرونه قبر پرستی وه که نه وه تعویذونه باباګان دا قصې وي که نه وي ټولې دغه قصې چې دغه اوس الحمدلله دینداري ډېره شو. اگر که بعض ښه صفات په مشرانو کې اوس نشتي په کشرانو کې خو اهمه مسله دینداري اوس په دې کشرانو کې په نسبت د مشرانو څه ده ډېره ده الحمدلله. خلکو دین وپېژندو خلکو عقیده وپېژنده نو یو برکت پکې ګورې د دې سعودي عرب دی چې زمونږ دا خلک دلته مسافرو راشي نو دا یو څو ټکي دا خبره مې دې پورې راواغسته دا یو څو ټکي زده کړي الحمدلله ماشاءالله السلام علیکم سبحان الله دا یو څو ټکي ګوره موږ دلته داسې ډېر زده کړي دي. ګوره کلي ته لاړ شي دا ټکي به چا له خولې نه وام نه اورې څنګه لګا بس ژوند دې روان دی اپرنجي سره الحمدلله او که دې ووایي الحمدلله نو څوک به درته ووایي چې یرحمک الله او بیا که درته ووایي یرحمک الله نو څوک به ووایي چې یهدیکم الله ویصلح بالکم. وایي دومره اوږدې قصې ته موږ تیار هم نه یو پخوا مشرانو سادهګانو هغه خو به دا قصې نه کولې تاسو اوس نوي راوویستې نوي دا نه دي نوي د دې مشرانو دا کار و چې نه یې کول. ورته ووایه ګوره د برکت دعا وکړه تبارک الله ووایه ماشاءالله زما نظر نه دی لکه ویې وایه نه نه دشمني قصدا نه ویم خو په دې څه خفه شي که د ورته ووایي چې داسې د برکت دعا وکړه تا ته وایي زه داسې ښکارم داسې ښکاري نه راشه واقعیت درته بیان کوم چې ګاډی په منځ دوه ټوکړې کړی نیغ نیغ به یو شي ته ګوري خدا به پې نه وایي ځکه زموږ په ملک کې په هر شي باندې ماشاءالله تبارک الله لیکلی په هر شي کور که جوړ کړي ماشاءالله تبارک ګاډی ماشاءالله تبارک په هر شي ماشاءالله یا ته پته چې دلته څوک نه وایي نو که دې ته وګوري که چې ته خوله کولاو شي نو دې خور چې له تپوس کړی دی دا تپوس د هغه زنانه چې هغه دینداره وي نو دینداره زنانه سې چېرې کوي چې کله ماشوم یې پرنجه وکړي نو دا الحمدلله وایي نو دا طریقه صحیح ده او که نه جواب د دې مسلې هغه دا دی چې اول خو دا خبره یې د ساتئ چې کله انسان پرنجه وکړي دغه ټیم کې د الله شکر ادا کول الحمدلله ویل او دا پرنجي آداب او دا ټول ما بیان کړي په نور درسونو کې تفصیلا او چې څوک یې واوري د هغه به څه وایي یرحمک الله یا په جواب کې یهدیکم الله یصلح بالکم د دې نور هم صیغې شته نور هم طریقې شته هغه موږ خپل ځای کې بیان کړي
حدیث کې دا راځي د صحیح بخاری صحیح مسلم کې روایت انس بن مالک رضی الله عنه چې عطس رجلان عند النبي صلی الله علیه وسلم دو کسانو پرنجیو کې د رسول الله په خوا کې فشمت احدهما ولم يشمت الاخر یو تر رسول الله وی چې رحمك الله دی بلته ونه نو کسانو ته رسول الله دی یو پرنجیو کې د تریوی دی بلته دی ونه رسول الله هذا حمد الله وهذا لم يحمد الله دا الحمد لله ویلو د نو ویل نو چې الحمد لله سوکو هغه ته يرحمك الله چې ونه وی تمام نه به دا خبره ساتي چې کله ماشوم وړوکی او هغه عمر ته نه رسېدلی چې الحمدلله ټکی زده کي بعض علما دا وایي چې د مشران دي د طرف نه وایي خو صحیح خبره ده چې دا الحمدلله ویل دا ممدقه کس وایي کوم چې پرنجې کې د بل نه پکې نیابت نه قبلېږي بل نه پکې نیابت نه قبلېږي نو په دې کار باندې څه دلیل نشته په دې کار باندې دلیل نشته ها بعض علما دا وایي چې دغه ټیم کې بچی ته د عامه دعا وکړي چې الله یې تا کې برکت واچي الله دې پوهه کو دې ښایسته دعاګانې خو داسې چې هغه پرنجي وکړي د هغه د طرف نه مور الحمدلله وایي په دې باندې څه دلیل به نشته زموږ کار ټول د څه سره دی هغه د دلیل سره دی دغه سوال کې یو بل سوال دی خور کړی دی هغه ده چې کله موږ مانځه کې ولاړ یو پرنجي وکړو الحمدلله به وایو او که نه نو حدیثونو کې خو عام امر راغلی په صحیح بخاري کې د روایت ته اذا عطس احدکم فليقل الحمد لله تاسو کې څوک پرنجي وکړي الحمدلله دی وایي دا خو عام امر دی او بیا د رفاعه ابن رافع روایت ته چې صلیت خلف النبي صلی الله علیه وسلم امام ترمذی امام ابو داود امام نسائی دا روایت راوړی وایي ما پر رسول په شاته مونځ وکړو نو پرنجي مې وکړو نو ما دا وایي چې الحمدلله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه دی په کوم ځای کې وایي منځ کې وایي بیا رسول الله سلام ته پوښتنه کو چې دا چا په منځ کې خبرې کوي هغه غلو څه ونه وي چې رسول الله غوسه دي په دویم پر رسول بیا ته پوښتنه په دریم پر بیا ته پوښتنه هغه یا رسول الله ما خبرې وکړي رسول می تاسو هغه بیا غ دعا نو رسول الله ته په الله می قسمی صد پاسه دیرش ملائک د یو بل نمخ کې کېدو یو د عمل بز اسمان ته خجون بل وي زبا خېجو دا دعا د الله دومره خوښ شو الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى لذلك سدپاس دیرش ملائکو یو زبدا برخجو بل زو برخجو نو الحمد لله وبمنځ کې وي خو دې چې نور به تنگ نه کې خدای جواب بنور کې بمنځ کې به جواب دا بنور کې که حدیث امام مسلم امام ابو داود راوړی هغه کې چې کله هغه صحابي پرنجي وکړو او هغه بل ورته يرحمك الله وین رسول صلی الله علیه وسلم پوه کو چې په دې منځ کې دا خبرې نه دي روا نو الحمدلله په منځ کې ویل شي والله اعلم